میش د موار ریاست د ریاست ادارې دي چې څه وشي د میش سره میش دوا په دی چې موږ ته ویلي وي چې وزنمې ریاست پالا وزنمې ریاست مړاوي مې ریاست پالا مړاوي مې ریاست باته دی وخولي باتر نه په وخولي دی میتین کوي مې دی لاپتا کوي مې دی اغوا کوي مې دی پالا اغوا کوي مې دی غونډې دی دی دای د دغه رنج وکړي نه میش دی پای فایری نه مونږ میش شروعاتي میش نو ترلاده دا قسم کړای و چې میش وړي کې ځنکای په دنګي اپوتی شي میش د خدای داسه نه وکړو چې غونډ مړ شي او نه پوتل کی وړي کې ځنکای نن څه تاسو دو چې دا حربه میش وتاو چې حکومتي نه تاونه ته پارین نن جیوتی ته پارین دا شوی و چې کوم دغه مسؤل فیصله کړی و چې څه کوي شي په موږ دا غسل کاری پېدی دا جیوتی ته ټکنو استقبال ته چې دایره خطوي د حربه استعمال کړ په دامن د خو دغه نه وسو نه په فارینه لسسو نه په نن دا یو داسې حربه استعمال کړه چې پالیار کې توستا پاتا دو چې میش وقتی تدریبی بار د مو فیلډر راغله په فیلډر باندې چې کلر تیر دل د مکاب ته وسوه خو میش نه چا سره دښمنی شته نه مې چا سره بادي شوه د میش د موار ریاست د ریاست ادارې دي چې څه وشي د میش سره میش دوا په دی خدای که دا بیایي چې زه په دماکې کله ډاراوه دای د غږ نه رنج وکړي قسم دو نه په دماکې ډارېږي نه په ډازي نه ډارېږي نه په بله کومه خبر شي چې غونډه میش قبیله ختم شي ټوله اسم بیا د ته بیایه چې یو په دنګې کې وړي که ځنکای پوتي وي تو ته ویلوړ وي نو د نه په څټ کېږي نو ډارېږي نو ټیټېږي نو خرڅېږي دا د کوم سره ودادو نن دای د حربې نه استعمالوي دای د مو په دا نه ډاروي نه د بل مالک زه یوه خبره که کومه تو ته د ژڼې ته چې په دغه 1500 د کافي کسونه نومونه یې واچ لیست ته اچولي دي چې د سالم خان پلونکی خان یا جرمامات دای د یا نصرالله امیر د کومې دی سره دا ودادو چې ما ملي ضرر ورته ورسېږي یا پالیار کې څه ورته ورسېږي روډین او باندوي کینټین او باندوي تر هغه پورې چې ده د غاټې سري منل یې نه وي مخکې وخت نه دی چې زمان به یو بل به ویو ووې ټاکو وویه بیا کوم نه پیرو نن د کوم په تو غوږ په قرآن فاتحه وکړئ چې چا سره جوتای شي ټولو ورته ډارېږي نو پرې کېږي نو پرې ډارېږي دای دا د غږ نه دا رنج وکړي نن بیا ورته ویایه چې دای دا په کومې مصرون باندې په عالمون په ځوانون باندې دا یو میټای ده میش ته ځوانون ته چې مصرون کیم آرډر کو دا مصرون کیسا کو دا د ځنې کیسې مو د تکړه پر ازماک کې امن و د رازماک په امن باندې دا د کیمپ ولاینا 15 باندې 70 کروڑ روپۍ وخولي 15 باندې 70 کروڑ روپۍ د میاشتې دا څه شای په کو بیا زه چې کله کیسا کو نه د لا بابین اخلصه نه ټارګټ کیلینګ و چې کله اتمنځای شریدو بیا دا ټارګټ کیلینګ شي کړل بامین هغه خلاصوي اول ارمه چې کیساوي تکړه چې دا لا غړسار کړي مو ترتي د میش دي کارون دي ته شملوارو نه ورته ځکه هغه چې واده ته میش نه ورغلي هغه په غا کې وي په ځونې خل کې هغه په اتمنځای کې وي تو ته ودله ترتي دای چې بیا دار ډاریږي چې دغه دې پر دا امن شي جوړولای بیا د سره د مذاکرات هیڅ پیدا نشته بیا په وزیرستان کې څه پیدا غارته جوړه نشي ته جوړولای وزیرستان دای د اول دی و پارلمان غانشي دای د موغه غاکو د پاکو ادونو کو بیډیر تاکو شدا خبر شي د غژنه دارنج او کوجنن بیا د تویا اکی مصر ترا اکی معلم ترا اکی دون ترا اکی متابکه چې د اتمنځای دیوي د قبایل د پښتونو چا څه سره وکړه امیش دوا پوچادو پوریاستو پوچادو هغه چې موږ ته ویلي وي چې وزنمې ریاست پالا وزنمې ریاست مړاوي مې ریاست پالا مړاوي مې ریاست باته دا وخولي باتر نه په خولي دی میتین کوي مې دی لاپتا کوي مې دی اغوا کوي مې دی پر اغوا کوي مې دی غونډې دی دی دای د غږ نه رنج وکړي دا دا وکړي کاچېره د دال حرکتینه وکړل زه په مسول راخ کا میش دا سول وتا کی اکادمیز نصرلا ده اکا جرماما ده اکا د
او چیف د امامي خیل دی د توري خیل دی ا د کوبل خیل دی و نه را ټول مسلون ته چې بیا میږ نه را دا د مذاکرات ترغیبینی اولالار ا کنټو باندې وي د میرم شاه باندې د میرلی دا میږ دا کوم بیا سول کی اول چې مراکا وشي چې دای د حرب احتمال وي غونډه دا خوښه ده ټول په لاره جاریږي نو کیږي د مصر دفاع کی ان شاء الله ډیره مننه ډیره مهرباني